بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې یو ځل بیا در سره یم او د لیکوالۍ د درسونو په سلسله کې نن پر پښتو سوچه تورو بحث دی. یو ورځ هم په تیرو درسونو کې موږ څنګزنه یادونه کړې وه چې پښتو سوچه توري چې په پښتو کې موږ اوس پر نورو عربي تورو باندې ور اضافه کړي دي، هغه خاص توري دي چې موږ د خپلو هغه ځانګړو غږونو لپاره ګرافیمونه پیدا کړي دي چې زموږ په ژبه کې شته دی. البته دا هغه توري دي چې کله هم د دغه تورو له جملې نه یو په یو ویي یا لغت کې راغلی وي یا په یو نوم او صفت او په دې شیانو کې افعالو کې راغلی وي، نو دا سوچه پښتو توري دي. سوچه پښتو ویونه دي یا لغتونه دي، یعنې په بله ژبه کې ریښه نشته. البته په دې تورو کې ځینې داسې دي چې په سانسکریت کې د دې بیلګې شته دی، خو دا چې پښتو ژبه هم د سانسکریت نه راوتلې ژبه ده او یا دري سره په نزدېکت کې یا په مشارکت کې ځینې ویونه موږ لرو چې هغه نور دي. البته د ژبو خپلولي چې ده یا د ژبو خپلوي چې ده، د دې نه انکار نشي کېدی چې په یو وخت کې یوه ژبه چې مختلفې لهجې لري، بیا هغه لهجې په مستقلو یا خپلواکو ژبو باندې بدلیږي. نو بیا ځینې توري داسې وي چې یا ځینې مشترکات ویونو داسې وي چې په یوه یا بله ژبه کې هم موجود وي. مثلا موږ د مور کلمه لرو. د مور کلمه په زموږ داسې یوه کلمه ده چې په بله ژبه کې نه ده کارول شوې، زموږ سوچه توری دی، سره د دې چې هغه د سوچه تورو نه پکې موږ څه نه لرو، سوچه وبښئ یعنې سوچه تورو نه پکې څه نه لرو او زموږ سوچه لغت دی، یعنې په بله ژبه کې نشته. اما کله چې موږ د دري مادر ته راشو نو یوه مشترکه ریښه لري. دا ریښه به حتما په یوه درېمګړې ژبه کې چې هغه د دې دواړو مورنۍ ژبه ده، د دختري یا لورګانې ژبې دي او هغه مور ده، نو حتما هلته ریښه شته دی. ځینې توري داسې وي چې یا داسې کلمات چې په نورو ژبو کې چې هغه اساسي ژبې دي یا مورنۍ ژبې دي، د هغې نه دختري ژبو یا لورګانو ژبو ته یې سرایت کړی. البته هغه ډېر د ژبپوهنې بحث دی او ډېر ژبنی بحث دی، باید ژبپوهان په دې باندې بحث وکړي. ما یوه څنګزنه یادونه دلته وکړه. موږ په پښتو تورو کې چې لرو، په هغه ګرافیمونو کې چې موږ ورته ټاکلي دي، او د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د هغه یو البته وزیر و حسن میوندي، بیا د قاضي سیف الله په نوم باندې یو چاته یې دنده وسپارله او د پښتو دغه ګرافیمونه یې دغه کړل، ترتیب کړل په عربي باندې چې څه ور اضافه شوي دي، د هغه توري دي چې زموږ سوچه دغه دي. په ځینې دغو کې مواردو کې یا په ځینې وختونو کې د دغه تورو تشخیص او هغه ځانګړي کول دا ځانګړنه یې ګرانه وي چې سړی معلومه کړي. دا بیا په دې شکل باندې نه کېږي، یعنې دا کوم ګرافیمونه چې اوس موجوده په ژبه کې دي په دې کې مشکله وي. بیا موږ په فونیمیک الفباو کې د دې هغه دغه کولی شو، توپیر کولی شو، خو په داسې حالت کې موږ دپاره دا مشکله خبره ده. خو بیا ګورو موږ دغه ته. اوس مثلا موږ د خین هغه لرو، د خین ګرافیم لرو. دغه ګرافیم یو فونیم دی چې اواز یې د په مختلفو دغو کې لهجو کې بېلابېل دی. مثلا موږ په درې لهجو کې
د دې فونیم غږ په درې بېلابېلو لهجو کې بېلابېل لرو. مثلا دغه لفظ تر غزني ورخواته سیمو کې د دې لفظ استعمال چې دی هغه زیاتره په شین باندې دی. مثلا ښاغلی چې هغوی وایي موږ ښاغلی وایو، دا هم درست نه دی ځکه چې هغه اساسي څه شی چې موږ په پښتو کې لرو په دې لهجه کې سم نه دی ځکه چې مطلق په لهجه کې تغییر دی. اوس موږ چې د دغې یعنې د پښتو ژبې ویونکي یو نو دغه توری باید سم تلفظ شي. ښه بل مورد د دغه چې دی د هغه د پکتیا او پکتیکا او په ځینو برخو کې دا په یو بل شکل باندې تلفظ کیږي. مثلا د خې او دغه ترمنځه د شین ترمنځه دلته دا په یو خاص دغه باندې تلفظ کیږي، غږ باندې تلفظ کیږي. مثلا دغه تلفظ د وردګو په سیمه کې دی یا د پکتیا په سیمه کې دی یا د کابل په ځینو سیمو کې دی دغه لهجه ده. مثلا په تالو کې ډېر دغه کیږي تلفظ کیږي مخام یا ښه یې ته ښه یې. دغه تلفظ په د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې بیا درست نه دی. موږ وایو ته ښه یې. ښې د ښې استعمال د دغې ښې استعمال او د ښین استعمال په ننګرهار کې توپیرېدی نه شي، یعنې صحیح نه دی. خو که موږ د پکتیکا د خلکو سره یا د غزني د خلکو سره یا د پکتیا د ځینو دغو سره که سړی خبرې کوي نو هغه به تا ته وایي چې ته ښه یې. البته زموږ د مومندو په سیمه کې ځینو ساحو کې چې ما لیدلي دي د دغه ښین استعمال درست دی. هغوی وایي چې ښه چارې ښه، یعنی د ژور په تالو کې تلفظ کیږي، په پورته تالو کې نه تلفظ کیږي لکه د ښې غوندې ښې، یعنی منځ تالو کې منځ تالویز دی او دا چې دی ژور تالویز دی ښین ښین یو ډول لږ ثقلت لري، خو د ښې استعمال چې دی دا ثقلت نه لري. توپیر په همدې کې دی چې موږ باید د ښین او د ښې استعمال کې توپیر وکړی شو. نو دغه دریم استعمال چې دی صحیح دی. په لیک کې خو څه خبره نشته، لیک موږ ټول یو رقم کوو، هېڅوک به داسې ونه لیکي. د کندهار ځینې ورونه هغوی کله کله خپله خاصه لهجه باندې لیکل کوي، سره د دې چې موږ پروتوکولونه لرو، موږ تعهدات لرو، هغه د باړهګلۍ دي، هغه د پښتو ټولنې دي. دا لهجوي دغه د منځه تللی او د چا په خوله کې موږ ژبه نشو سمولی، خو په لیک کې باید په یو واحد لیکدود باندې موږ سره موافقه وکړو. نو راځو دې ته چې یو شمېر هغه نمونې هم دلته موږ راخلو چې د دغه په بیلګې موږ راخلو چې دلته یادې شوي دي. لهجوي اختلاف کې موږ خبره نه کوو، هغه په خپل ځای، خو په لیکلو کې باید مراعات شي. مثلا لوښي یا لوښی یا لوښه، لوښه خصلت په معنا باندې، لوښی د سامان آلات یا موږ کاسه کونډۍ ته هم لوښي وایي، یا
ښکلی موږ ښکلی وایو که نه ښکلی چې دغه ژور شي. یا ښار ښار نه دی ښار د هغوی په تلفظ باندې. یا خندل. نو که چېرته همدغه توري موږ په شین باندې هلته په هغه لهجه کې په شین باندې دا اوړي. مثلا کیدای شي چې لوشی، شی، ښکلی، شار، اوش، شندل. یا دا په هغه د کندهار یا د غزني نه تر په وره خواته لهجه کې دي. توپیر یې دغه سره مشخص د خې سره څه دی. اوس مثلا که همدغه شیان موږ په دا بله خې باندې ولیکو هلته بیا بله معنا ورکوي. ډېر کله زموږ د ځینو خلکو چې دا املا او انشا کې لږ څه ستونزه وي او په تېرو درسونو کې ورته موږ اشاره هم وکړه. نو د خ یا ش دا راځئ دې ته وګورو. یو اسانه فرمول ته یې موږ ورچولی شو. هغه څه چې د کندهار په لهجه کې په شین تلفظ کیږي هغه باید موږ په دې خې ونه لیکو، په دې خې باندې به یې ونه لیکو، په دې خې باید ولیکو، خین باندې باید ولیکو. جهاني صاحب ننګرهار ته راغلی او کوم چا ورته ویلي چې جهاني صاحب په مشه مو شه، هغه خندلې به یې ویل وایي موږ خو مشه نه وایو، موږ خو مخه وایو. مخه په دې خې لیکل کیږي، مخه، مخ یا مخه. خو شه موږ ښه لیکو، ښه چې هغوی ښه تلفظ کوي. نو په ځای د دې چې ورته ووایي چې په مخه دې شه، ورته وایي چې په مشه مو شه. نو وایي چې موږ خو مشه خو زه پوه نه شوم چې مشه خو د نفع دپاره د یو فعل یا د یو کار په نه کولو دلالت کوي. لاړ مشه، ته خو لاړ مشه، یو چا ته خطاب دی. نو د دې لپاره چې موږ دا توپیر کړی وي نو باید د خین او د خې توپیر سره وکړی شو. مثلا که اوس موږ خټه په دغه باندې ولیکو، په شین باندې د شین په دې خین باندې ولیکو، بیا خټه یا شټه کیدای شي شټه په یوه لهجه کې یو معنا ورکړي. یا خاوره، خڼه، ختل، خندل، شګه، شولې، شول او داسې نور. که لیکونکی مثلا خندل چې د خندا په معنا دی په دې خې باندې ولیکي، نو هلته خندل چې دی دغه خندل دا دغه په سرخندنې په معنا دی خندل. نو که په خې باندې ولیکل شي نو دا خندل د هغې خندل سره فرق لري. دا خندل د خندېدلو په معنا دي، خو هغه خندل چې دي هغه د سر خندلو یا د قربانۍ په معنا دي. جوت توپیر پکې راځي. لکه زه په یار مین د سر خندل څوک، د سر خندل یا د سر قربانول. لہذا دې شیانو ته باید موږ پام وکړو، ژوره مطالعه په دې کې ولرو. ځینې شیان داسې دي چې موږ یې سطحي ګڼو. دا کیدای شي ډېر خلک داسې وایي چې دا خو ډېره اسانه مسله ده. نه، دا ډېره اسانه مسله ده، خو دغه لري سر پې خلاصول پکار دي. مثلا خور د همشیره په معنا، خو که خورې کې خور دا کیدای شي یو په ځینو لهجو کې د خورېدلو په معنا یا د خوځېدلو په معنا، خورېدل، شورېدل چې په د کندهار په لهجه کې دي. یا نورې بېلګې هم ډېرې دي چې د خین او د خې ترمنځه دغه کېږي. اوس مثلا خندېدل یا خندل چې موږ مثال ورکو د هغې سره فرق لري. یا
په شین باندې که هلته هغه کېږي شیندل بیا د پاشلو په معنا دی. نو موږ باید د دغه تورو د استعمال په مورد کې جدي اوسو او په دې لهجو باندې ځان پوه کړو. زموږ د اته توري چې دي په ځینو لهجو کې د دې هغه لهجوي اختلاف په وینا کې شته دی، مګر په لیک کې سره بیا موږ باید په یوه خوله یو او اختلاف پې ونه کړو او پوه شو پې چې ځکه چې که پوه نه شو موږ په املا او انشا کې فرق راځي. بل توری چې دی هغه د زی توری دی. زیم چې موږ دغه کوو زیم یا زی پښتو زی. پښتو زی هم د هغو تورو یا د هغو فونیمونو د پښتو د هغه فونیمونو له جملې نه دی چې که په کم دغه کې راغلی وي لغت کې یا په ویوکې کې، نو هغه زموږ سوچه ویوکې یا لغت دی. د دې توري اواز د زی په پرتله لږ ثقیل دی، دروند تلفظ کېږي یعنی، خو باید نو موږ هم د زی سره توپیر وکړی شو. ځینې لیکونکي د زی او زی ترمنځ توپیر ته پام نه کوي. په ډېرو ځایونو کې موږ داسې لیدلی دي چې زی د زیم په ځای باندې لیکل کېږي. که چېرته دغسې ولیکل شي بیا توپیر دغه راځي، په معنا کې توپیر راځي. مثلا یو بل لنډ فرمول چې دی، البته هغه په ټولو دغو کې نه، په ټولو لغتونو کې یا په ویونو کې یا په اسمونو کې یا په فعلونو کې به نه وي، خو په اکثریتو کې دی. ځینې بیلګې موږ دلته راخیستې دي چې هغه اسمونه چې دلته موږ په زیم باندې لیکو په دری کې هغه په جیم باندې بدلیږي. مثلا موږ وایو ځان، ځان هلته څه شی دی؟ جان. موږ وایو ځنګل، هلته څه شی دی؟ جنګل دی. موږ وایو زن کندن، هلته جان کندن دی. یعنی هغه یو شمېر ویونه چې موږ په زیم باندې تلفظ کوو هلته په دغه باندې په جیم باندې تلفظ کېږي. همدارنګه په زیم باندې ځینې فعلونه هم شته دی. مثلا موږ وایو چې زه مخاطب ته د تللو امر دی، زه. یعنې یو چا ته وایي چې ته لاړ شه. خو که چېرته موږ دا زه په عربي زی باندې ولیکو، د دې نه زه جوړیږي چې د متکلم نومځری دی، یعنې متکلم ضمیر دی، زه په دغه حالت کې، په مطلق حالت کې متکلم نومځری یا ضمیر دی. نو که چېرته دا توپیر موږ ونه کړی شو او زه موږ داسې ولیکو، نو دا خو زه دی. نو دا توپیر دلته ډېر په اسانۍ دی چې که چېرته تاسو یو چا ته وایئ زه، راځه، نو د دې زی نه به د پښتو زی نه به موږ کار اخلو. نو ځینې نورې بیلګې هم شته دی چې اوس مثلا موږ وایو چې زوړ، زوړ دا د زوړي په معنا باندې دی چې د پښتو سوچه لغت دی. زوړ هم د پښتو دغه دی، دغه دی، ویی دی. خو که چې د دې په خاطر باندې چې دلته توپیر وشي، موږ زوړ داسې لیکو. که چېرته زوړ تاسو داسې ولیکئ، دا د زوړ په معنا دی. نو د زوړ او د زوړ ترمنځ د توپیر دپاره دغه ډېر
دا توپیر ډېر ضرور دی چې زی او زو باندې په زیم باندې پوه شو. یو وخت کې ځینې دغه نومونه په دغه باندې لیکل کېدل، تر ډېره پورې دا زی مروجه وه او ځینې دغه پې لیکل کېدل، خو اوس لیکوالو په اتفاق سره د دې نه دغه کړې ده، خودداري کړې ده او هغه لغتونه موږ اوس په دې دغه نه لیکو. مثلا زمرک چې اوس موږ داسې لیکو، مخکې زمرک داسې لیکل کېدو، په ډېرو کتابونو کې کېدای شي چې تاسو ولولئ. یا زموږ چې اوس موږ په دې شکل لیکو، په ډېرو ځمکو کې به تاسو دا لیدلي چې زموږ په دې ځای باندې لیکل شوی، زموږ یا زموږ. په هر صورت دا هغه بېلګې دي چې په پخوانو کتابونو کې وي او زموږ مخې ته راغلي دي او یا راځي. نو موږ باید د دې تورو هغه توپیر وکړی شو. ښه، راځو بل دغه ته توري ته. بل توری زموږ د ډال توری دی. د ډال توری هم د پښتو سوچه توری دی چې د وینا پر وخت یې د ژبې سر راقطیږي. دا د ژبې کله چې موږ دا تلفظ کوو، دال دال، یو څه د سا هوا په جریان کې بندیز هم راځي. کانسوننټونه دا دغه لري یا ناخپلواک غږونه، چې ځینې کانسوننټونه داسې دي چې د هغوی د تلفظ په وخت کې د سا هوا جریان بالکل بندیږي. مثلا شونډیز چې دی هغه لکه پی بالکل دواړه شونډې پې بندیږي. ځینې بیا داسې دي چې دواړه شونډې پې نه بندیږي، خو د سا هوا په جریان کې یو څه سکتګي واردوي چې د هغو جملې د یو هم دال دی. دال د ژبې سر ورباندې راقطیږي. دال په انګریزي کې د موږ معادل ډي لرو، په پښتو کې د ډال معادل په انګریزي کې ډي دی. د دې توري توپیر باید له دال سره وشي. پښتانه دا توری سره توپیروي. البته په دري کې چې ډال نشته دی، د هغوی دپاره په انګریزي تلفظ کې هم د ډي تلفظ یا د ډي ویل لږ سخت دي. زموږ لپاره د پښتنو لپاره نشته دی، سختي پکې نشته. مګر په لیک کې ډېر وختونه داسې کېږي چې دغه کېږي، تېروتنه پکې کېږي. د ډال په ځای دال لیکل کېږي. دا یوه تېروتنه ده. که چېرته داسې وشي نو بیا موږ دغه کېدی نه شو، هغه اصلي مقصد ته نه شو رسېدی چې مطلب زموږ څه شی دی. موږ خپل مخاطب ته یو بل څه شی ورکوو. مثلا دغه ویونکي یا دغه ویي یا دغه لغت درسته معنا نه ورکوو. لہذا موږ باید توپیر وکړی شو. مثلا ډار، د ډار کلمه ده، ډار معنی څه شی دی؟ ویره ده. ویره. که چېرته دا ډال ونه لیکو او دار ولیکو، دار خو هغه رازړولو ته وایي یا دغه ته وایي څوک چې رازړېږي په دار یې راوزړولو، یعنی په دار خېجول مرګ دی. نو د دار او د ډار ترمنځه دا دغه دی توپیر راځي. نو لہذا موږ باید د ډال په ځای دال ونه کارو.
کیدای شي چې په نورو ژبو کې توپیر ولري، په توپیر ونه لري. لکه مثلا د دال په دری کې ونه لري، لکه لغت که په دال باندې لیکل کیږي او مشکل پکې نشته دی، مګر که موږ ډال په دال بدلو مشکل پکې پیدا کیږي. همدارنګه رډ، وی فلانی ته رډ ځواب ورکه. رډ مخامخ، وی رډې راته ګوري، مخامخ راته ګوري. رډ د ستخ په معنا هم دی. نو لہذا که چېرته موږ دا په دال ولیکو، دا د رد معنا ورکوي. رد بیا ردول، نه منل او د دې په معنا دی. یا موږ د دال او د ډال په دغه کې بل توپیر دا ګورو چې که موږ ولیکو چې ډم، ډال میم، او په دال او میم باندې ولیکو هغه دم دی. دم ډیر معنا لري، د دم و تعویض، دم د دمولو په معنا، دم د ساه اخیستلو په معنا. زمونږ په ځینو دغه کې کورنۍ کې وایي دغه دی، وایي چې چای دې دم که. معنا دا چې دا خو په صورت یاسین نه دمیږي، خو هغه ساه اخیستل. دمه دری کې هم داسې یو دغه دی چې دمه راس کردي، ساه دې واخیسته. یا ډډ، ډډ کیدای شي چې د ونې تنې ته هم موږ ووایو. او دد، دد او ډډ دا سره توپیر لري. لہذا موږ باید کوشش وکړو چې د ډډ او د دد توپیر وکړو. ډډ او دد. دد زموږ په ځینو لهجو کې هغه چاته وایي چې یو څه دغه لري، سکتګي لري، وینا ښه نشي کولی. ښه، په ټوله کې زموږ بحث دا دی چې هیڅ وخت باید دال د زال په ځای او د ډال په ځای باندې ونه کارو. د هر یو د استعمال موارد خپل دي. کیدای شي چې زمونږ ځینې د نورو ژبو ویونکي ورسره یو څه ستونزه ولري. مثلا دري ژبې چې موږ سره په هیواد کې اوسیږي، هغوی به د دال په دغه کې د ډال په تلفظ کې به مشکل لري. هغه بیله خبره ده. اما په لیک کې موږ په لیک کې خبره کوو. په لیک کې باید موږ مراعات کوو لکه څنګه چې په وینا کې مراعات کوو. ښه، زمونږ بل توری چې په ژبه کې دی د دې اتو تورو د جملې نه، هغه نون دی. نون هم زمونږ د ژبې هغه سوچه توری دی. موږ د دې دپاره چې کوم ګرافیم لرو، هغه ګرافیم یوازې موږ په نون باندې یو پنډکی ور اضافه کړی دی. موږ نون لرو. نون دپاره زموږ دا فونیم دی او د نون دپاره په دې شکل باندې دی. البته په فونیمیکو الفباو کې بیا هغه توپیر کیدای شي، خو دلته یوازې موږ په یو پنډکي باندې سره توپیر کړی دی. نو لہذا څنګه چې په وینا کې دا سره توپیریږي، نو باید په لیک کې هم توپیر شي. دغه توری چې دی د نون نه یو څه ځانګړی تلفظ کیږي. موږ وایو نون. نون کې هم د سا هوا په جریان کې یو څه بندش راځي، خو دلته هم د سا هوا په جریان کې لږ څه زیات دغه راځي، بندیز راځي د ادا په وخت کې، او د ژبې سر ور باندې راقتیږي، لکه نون لږ راقتیږي. نور باید د ژبې ښکتنۍ خواته د تالو په لور باندې حرکت کوي.
نون نون بیا د شونډو خواته حرکت کوي، مګر د نون په تلفظ کې چې ژبه یو څه راقتیږي په شونډو باندې فشار کمیږي او د ژبې خواته او بیا د تالو خواته اواز ځي. دغه کلمه چې ده زیاتره البته یعنې داسې کلمې نشته دی چې په دغه کې چې پایلې په نون سره شوی وي، مګر د کلمو په منځ او پای کې راځي، لکه کوڼ کوڼ، مڼه، کاڼې، او ګڼې نورې کلمې. که چېرته موږ دې ته دغه پنډکی ورنه کړو نو بیا پکې دغه کېږي بڼ، تڼۍ، ګڼ. نو یا ځینې وختونه که چېرته یو بل دغه هم پکې دی، په هغې باندې وروسته خبره کوم. که چېرته دغه مثلا کاڼه چې مغیره حالت دی، لکه د کوڼ مغیره حالت دغه دی کاڼه دی. که چېرته دا موږ په نون ولیکو بیا ترې کانه جوړېږي. موږ یو چا ته وایو چې دا څه کانه دی را باندې وکړه، هغه اصلا کهانه ده، کیسې ته وایي، خو په دې شکل کې بیا فرق کوي. یا مڼه که چېرته موږ په نون ولیکو نو بیا ترې منه راځي. منه د منښتې په معنا ده یا د قبلولو په معنا ده، نو بیا سره توپیر کوي، یعنی په معنا کې فرق راځي. ښه، یو بل حالت موږ هم لرو چې کله کله موږ د نون او د ړې ترمنځ یو دغه راولو، دا تقریبا په ړې باندې لیکو، نون هم ورسره راځي. دا زیاتره په کوزنۍ لهجه کې زمونږ، خو په ړې باندې اخره کې دغه کوي. مثلا موږ وایو چې دغه ته یې ډېره نږدې کوو، مثلا مثال کې دلته دغه دی د نون او د ړې ترمنځ نږدېوالی دی. منداڼو دلته بیا ړې ورسره دغه کوي، نږدې کوي، منداړو خو څوک نه وایي. یا ښېګړه، اصلا ښېګڼه ده. په کوزنۍ لهجه کې یو بل شی هم پکې اضافه کېږي. مثلا موږ وایو چې کړکۍ، هغوی څه شی کوي؟ کنړ کوي. هغه د ړې په مثال کې ما وویله چې منداړو موږ داسې وایو، هغوی بیا دلته یو نون هم ورکوي د ړې سره. نو لہذا موږ چې نون لرو، د نون استعمال زمونږ باید لکه څنګه چې وایو هغسې استعمال هم شي او هغه دغه د منځه لاړه شي. په نورو مثالونو کې مثلا باڼه، وریځې لیمه سترګې باڼه پښتانه، وریځې لیمه سترګې باڼه پښتانه، څنګه یو ځای شول پښتانه؟ که دا داسې شي دا بیا بانه ده.
سره د دې چې بانه بهانه لیکل کیږي. ښه ده جوړې نورې بهانې که لا مضبوطه دا رشته د یارانې که. نو بهانه او په بانه کې بیا فقط دغه د هی خبره ده که نه که داسې موږ ولیکو بیا د بڼو او د بنو فرق راځي. مثلا موږ وایو بڼو مغایر حالت د دغه دی، جمع حالت د بڼو دی. باڼه مغایره او مفرد حالت دی، بڼو جمع ده. که په نونې بیا ولیکو نو دا بنو راځي. بن یا بڼ چې بل دغه دی بڼ. کله چې بڼ موږ لیکو نو که چېرته نون ونه لیکو نون ولیکو د دې نه بن جوړیږي. بن د ښځو تر منځ ده چې هغه د بنوالۍ یا د یو سړي چې دوه ښځې هغه خپلو منځونو کې سره بني چې ډېر زیاتې حالت او وضعیت تریخي. په هر صورت د دغه توري یا مثلا چاڼه او چانه. چاڼه چاڼه موږ دوه چاڼو ته هم وایو او چاڼه یو پلک ته هم وایي یا چاڼۍ. خو که چنه شي، چنه د لوري په معنا ده یا لوري نیول. وایي زه تا دپاره چنې وهم، معنا زه ستا لوري ته یم، زه ستا پلوي کوم او ستا دپاره چنې وهم. نو نون زمونږه سوچه توری دی او د دې سوچه توري باندې چې کوم اسمونه او کوم فعلونه او کوم دغه سرته رسېدلي وي، صفتونه سرته رسېدلي وي، نو بیا باید موږ یې په نون باندې درست ولیکو. په نون باندې که په نون لیکل کیږي بیا مشکلات پیدا کوي. د دې لپاره چې مشکلات پیدا نشي نو دا لازمه ده چې موږ د نون او د نون ترمنځ لکه څنګه چې په تلفظ کې توپیر دی همداسې په وینا کې هم توپیر وکړو. نو دا د دې درس لپاره بیل شوی وخت همدومره و. بیا هم د پښتو تورو سره پښتو تورو باندې به بحث کوو او را سره پاتې شئ. ډېره مننه.